خطو کې ډوډۍ مې نه بچو خوړلی ده نه ما خوړلی نه والله نوم د الله دی چې ما سوا د الله نه غیر او ما نه غیر بل څوک د ګټې واټې نه لرم د دیاړۍ د کولو مې څوک نشته د بل څه مې نشته دی نن مې د بچو یو ډېر ښه مولد ده چې دغه شلغم ورله راوړم د ټیپر جوش کوي او ماغه خام خوري او ماغه سره وخت تېروي نن راوتلم پلار وی چېرته دی ما زما بچی چې په هر طرف لاړم بس نو عزتمندو دغه راډ تاسې ګورئ دغه راډ لګېدلی خپی مات دی نور عزتمندو یو د نزاکت وجې نه چې ما دا خپلو ولیدو نو ډېره مې داسې زړه بد شو نور نه غواړم چې د تاسو د دې ټوله خپه وښیمه په دې چې زه هم نه غواړم چې تاسو هم زړه بدی شئ په دې چې زما ډېر زړه مې هم درد وکړو دغه راډ لګېدلی عظمت دا ګورې دا خپې راټونه لګېدلی خپی مات دی دغې په راټونو دیړي مارو دیړي کوله په کار کې یو مرمۍ راغلی و په دغې خپه لګېدلی دا خپی ماته کړې ده پرېږده نور مې ایښې وه عزتمندو نور زه نه غواړم چې دغه سهار چېرته دغه لګېدلی و دا مې کابل کې پلستر کار کوم راته په جنګ شو بس مرمۍ راغله بس دغې مهندس بوت واوښتم بیا یې غده نه ټیکه دا بېچاره ویوړم ورته دغه ته شپخانې ته غټې شپخانې ته ویوړم بیا هلته راوړم بس تکل کور یا بد بیا لږ څه نه څه کومک یې ملا سره وکړو خو بس بیا چې کله دغه شوم بیا کور ته راوړم دا یو کال یو نیم کال مې اوسو چې په کور کې پروت یم او چې مې ګټلې وې هغه مې یو نیم کال مخکې په ځان لګولې پاسمانه پټۍ مې نه لګولې خوراک مې نه لګېدې اوس دا یو کال کېږي یتیمانان په غاړه دي خپله دغسې ما کړه مې ده هغه هم دغه رسولۍ دا نه لري مشکل دغې د عملیات راته صدامه کې ویله چې رای والا مونږ مخته عملیات ته کوو بېرته به دوایي او د اینې وس نه لرم چې هغه ورته دغه کړمه خپل ځان ته رزق درک نه لرم نو هغې دوایي به غم وکړمه هغه کومه به را پیدا کړم نو بس د ګرځېدو نه یم د مزدورۍ نه یم دغسې مالګوړ یم په کور کې پروت یم چې دا مې درې شوی نه دي د یو ټکا نه شم کولی څوک راله هغه ریړی مالي د هغې د ناستې یم نه یم چې په دې حالات کې ځکه چې دا خو خامخا راشي ډږېږي چې لږ بیا د یو ساعت یو نیم ساعت بې سوله یم بې ذوب یم بیا درد راته کوي دغسې بې وسته بې ځوانه یم پلار مې نشته ورور مې نشته چې هغه یې ما ته وګټې ما ته یې راوړي دغه ماشومې یو بچی لرم یتیم یو میلو ته او دغه یو بیړي خور ته ګونګۍ او بس دغسې الله نه ما سوا بل څوک نه لرم دا بچي دې څنګه ویل یتیم بچي دې زموږ د غوږونو نه کوڼم دی اواز هم نه اوري بچ او دغسې غوږونه نه کوڼې ما مشکل دی ته راته چې بچي مې یتیمان دي څنګه یتیمان دي مور یې مړه شوله بله ښځه مې کله هغې دغه د وجې نه بس راته پاتې دي او خواران لیده غواړي خو دغه پیدا کولی نه شوم کومه به یې کړو اوله کډه دې مړه شوې ده او اوله کډه مړه شوې ده او اوس ماماګان مې راپاتېدل بل واده یې راته وکړو ماماګانو مې راته وکړو ما هېڅ بس نه لرل چې ما ځان ته کړی وی او وویل چې دا خیر دی دا بچی هم به دې پرې اغونډ شي نو به یې مړی رزق به راپخوي هغې کې اوس رسولۍ دانه د عملیات دغه دی هغه هم راته پراته ده او هغه هم ناروغه ده هغې د کورو خلې واړی ته یم په خپله به دې عالم بچي وکړو نو هغه راته وایي د ګوډۍ راته راوړه دغه راته وکړه زه ځان ته ګوډۍ نه شم راوړی نه غلی به د کوم نه راوړم خپله مې غوږونه کار نه کوي نه قابګاړي والی وم بل کس سره ونیولم داسې راکش کړم لکه څه کې په هغه ګوډې په غوږونه خو که نه یې ما د په دواړو طرف نه خراب یم هم د غوږونو نه خراب یم هم د پښې نه خراب یم نو بس الله سره به خیر وکړه د ما سره څوک ښه کوي او کومه مرسته یې وکړه بغیر د الله نه ما سوا بل څوک نه لرم او بس الله سره به ښه او الله دې روح ته اجر وکړي او الله دې کامیاب او خوشحال لري او چې ته وس کې هغه راسره وکړله
او نو که د الله نه څوک هېرېږي ته کومک یې راسره کولی شي کو اسلامي امارت یې کولی شي بل څوک یې کولی شي بل څوک یې دا زه نه یم چې 10 وخت کېږي 20 وخت کېږي او ما سره څوک کوي نه الله دې ورسره ښه وکړي خپل بچو په خپلو ژوند باندې د الله خوشحاله او آباد لري ما دغسې خدای نه بېپوټ سړی یم دغسې ژبه کې مې هم پاس دی نو نور هم داسې ګډوډ دی ما نور عزتمندو دغه خطو کې ډوډۍ مې نه بچو خوړلی ده نه ما خوړل لار نه ورګرځم صاحب په بېګار راایستم پرونه ته یې بچا یو بهي او 5 ډوډۍ راولېږلې او ټیپر یې راته راولېږل په ما هم پاخه کړل هغه مې سات دی اوس مې 15 پلن یو زوی دی او مندوز ده یو بیړي خور ده ګونګۍ ده او یو مې کډه ده یو مې بډۍ مور ده راټونه به کله ایسته کوې دې ټیم پوره د واسه نه لرم چې اوس نه دوايي نه خوراک نه پاتې نو دا به کله ایسته کوې نو چې چا څه کومک راسره وکړه او د الله نه ویرېدل او ته اخلاص یې وکړو نو بس درې به یې کوم نو بله لاره نه لرم نه خپه دې جوړ شوی که دا ایسته شي خپه دې جوړه دې ټیم پوره شوی دی 2 میاشتې په واغوستلې دا اوس نه کوي چې هغه چې پښې مې شینوالی پیدا کړی دی د ډېر وخت د خاطر نه چې وخت په ډېر واوښت په دې څو مصرف راځي بس دې باندې راځي دغه 6-7 روپۍ مصرف په راځي نو دا ایسته شي او چې دا ایسته شي زما غټ مشکل دا ده کوم شفخاني کې ایسته کوي دا ناستی شم که دا ایسته شي که دا ایسته شي بیا ګرځېدی شي نو چې څوک راته رړۍ لګوي ولې نه شمه کېناستی رړۍ ته خو کېناستی شوی چې خو په ځان نه خاص کې منو داسې نور ځمکه نه لرم لکه د یوه ستا کور دی 10 ورځې هغې کې تېرې کړم هغه راشوې زه بل سړی راوړم په کرایي وکړم هغې نه وځم بل کور ته لاړ شم هغې کې 10 ورځې اوس داسې کور کې ډېری یم چې یو به ارام وشي نو ټول به په کوټه کې بس هر څه به مې منډه لاړ شي ځکه چې نور شی نه لرم وس نه لرم چې په هغې پلاستیک واچوم ما ته ویله وایي دغه وکړه زه دې کې ډېره شي دا پلاستیک په واچو او خټه په واچوه بېکاری اوسېږه اوس هغه پلاستیک دغه وس نه لرم پرون ډاډې وویل چې تا خو نه پلاستیک اچولی نه ما ته زما حالات ته وګورم ته چې وایي چې حالات ته وګورم د وځه به کور نه وځه زه بدلاوله داسې حالات دی بل درته کرایي وس نه لرم چې کډه بازار کړم خپلو پردي ته سوالداري وکړم چې راشي هغه را سامان وچلی دا نن خدای باور وکړه ما ګرانګارې مه کوئ چې ما دې ځای کرایي ونه لرله چې زه په ځای ته راغلی و چا کرایي درکړه بس دا یو بل قاضي صاحب و د غر راله کرایي راکړله وویل چې زه الله شه بس الله کوی د مخې سمه کړي څوک سره ته کومک وکړې دې کې به ته په دې تیږ وکړې چې شی وکړې چې پروت 100 روپۍ درکړې کرایي دپاره کرایي دپاره 100 روپۍ راکړې کرایي 100 روپۍ راکړې یعنې 100 روپۍ کرایي لګي هغې خوا نه الله دې اجر وکړي او ډریور راوچې کړم هغه ته یې کته کړم 10 روپۍ رانه واخېستې که نه 50 روپۍ کرایي کړې دا ما ناسمې ناحیه او که تا ته دروغ ښکاري ما خبرې ورته دروغ ښکاري لاړ دې شي خو شاید ما ګاونډی نه پوښتنه وکړي زما دغه دې وکړي کوم مستحق نه وم زما خوشبت کومه چې دا خبرې کوم لا دې شي ما حالات دې وګوري خدای نه دې ویرېږي ما ته دې یو څه مرسته کومک راسره وکړي دغسې همتونه یم مهمه دا ده چې اوس په 10-20 روپۍ په اسمان کېږي ما وس نه کېږي چې دې واخلم زمندو دغه خپۍ لږ لنډه پاشي دا خپۍ وګوره دا هم لږ لنډه دا هم لنډه پاتې شوی دی دغه خپۍ دغه لنډه پاتې دا عزتمندو دا لنډه ده دا مات شوی دی خپۍ لنډه ده زه صحیح ده عزتمندو دغه ورور زما دفتر ته راغلی و نور ما درته ویلي چې دا خپۍ ماته ده ما ولیدله هغه نزاکت له وجې نه یا هغه زړه بدوالي نه مخې نه چې ستاسو زړه بد نه شي نو دا ما ولیدو چې دغه خپۍ هم شین شوی دی وایي 2 میاشتې کېږي چې د دې نیټه پوره ده خو دغې ورور سره دونه پیسې نشته دی چې دغه راوباسي نور تقریبا وایي 5000 روپۍ مصرف دی چې دغه راټ نو عزتمندو که کوم ورور غواړي چې مرسته وکړي نو راسره اړیکې ونیسئ چې دغسې مرسته وکړي بل څوک نه لرم ما سوا د الله نه څوک د الله نه هېرېږي ما سلام مراد کوي الله دې له دواړه جانه ورکړي هم دې راته ته الله پاک دې دواړه جانه وکړي
دې بېچاره راوستم چې اوس هغه راسره وکړل نه او چې هغه سړی د خپله وسه پورې پړلی نو څوک راته نه شو ویلی ته ټول دغه ماله که چا 10 وس کېږي چا 20 کېږي چا 15 کېږي خاص الله تعالی دا دپاره ما زما دې حالات ته وګورئ راشئ پوښتنه مې وکړئ خواوشا ګاونډیان نه پوښتنه وکړئ چې دا سړي څه حالات دی بغیر د کرایه نه بل څه وس نه لرم هغه د کوڅو کېږدم پلاستیکونه راغونډوم په هغې مې یو دغه یو ټیپر غوټې را پیدا کړې څوک یې رانده وړي هماغه په جوړ کړو بچی مې دغه خوري والله نوم د الله دی چې د خپل بدي سمه چې اوس هغه وکړه چې اوس یې وس هم نه کېږي چې هغه ټیپر غوټې مې رانده وړي یا خشاک وکړي ډی کومک وکړي په دغسې حالات کې ګیرم نو بس د الله سره هم ښه دي نو بس ما حالات الله یې نو الله به ورحمېږي زمندو زما دفتر ته راغلی دی نور انشاءالله زما دفتر ته یا زما څنګه هر څوک راځي وس مطابق چې زما څونه زه ورسره مرسته کوم لکه چې دغه ورور تاسو نه دغه غوښتنه وکړئ وکړه چې 15 روپۍ 10 روپۍ وس مې راسره مرسته وکړئ نور عزتمندو د عزتمندو د خپل وس مطابق څه مرسته وکړم نو دغه زما له طرف نه دفتر ته مې راغلی دغه مرسته چې نور مرسته راغله کوم ورور یا خور ولېږله هغه به دا ما سپارم دا اوس واخله صحیح ده او نور عزتمندو دا وه زموږ د هغې د ورور سره خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږو الله حافظ قربان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه